ړنده مور د یو هلک مور په یوه سترګه ړنده وه. کله چې به خپل زوی پسې ښوونځۍ ته ورتله چې کور ته یې بوځي، نو د ښوونځۍ هلکانو به ملنډې په وهلې او پټ پټ به یې خندل. یوه ورځ د دې هلک یو ټولګیوال ورته وویل چې ستا مور ډېره بده ایسي، او نور ټولو پر وخندل. هلک د دې پر ځای چې خفه شوی وای، برعکس په خپله مور وشرمېدی. یوه ورځ یې خپل مور ته وویل چې نور په ما پسې مکتب ته مه راځه، زه در باندې شرمېږم. خو هلک پر مور ډېر ګران و، طاقت یې نه کېدی. کله چې هلک غټ شو، نو د عالي تحصیل لپاره سنګاپور ته ولاړ او څو کاله هلته پاتې شو، او همالته یې معاینه وکړه او اولادونه یې پیدا شول، او ژوند یې ډېره ترقي وکړه. د خپلې مور هیڅ فکر یې هم نه و. حال دا چې مور یې همیشه خطونه ورلیږل، خو زوی یې هیڅ احوال هم نه اخیست. مور یې بالاخره مجبوره شوه او ناببره سنګاپور ته ورغله، او هلته یې خپل زوی او لمسیان ولیدل. خو زوی یې هماغسې په خپلې ړندې مور شرمېدی، او بیرته یې ټیکټ ورته وکړ او خپل وطن ته یې راولېږله. دی پس له څو کاله د یو رسمي کار لپاره خپل هیواد ته واستول شو. هلته یې د ځان سره وویل چې یو ځل به د مور لیدو ته هم ورشم، ځکه هماغه ښار ته راغلی و چېرته یې چې مور اوسېده. کله چې خپل کلي ته ورغلی، نو خلکو ورته وویل چې مور دې مړه شوې ده. خو ستا لپاره یې یو لیک پرې ایښی دی. هغوی دا خط ده ته ورکړ. زوی چې یې کله خط خلاص کړ، نو مور یې ورته لیکلي و چې پر ما ډېره ګرانه زویه، دغسې راباندې ګران وې لکه نن چې پر تا خپل اولادونه ګران دي، حتی له دې نه هم زیات. خو دا چې زما یوه سترګه ړنده وه، ډېره عفو غواړم، او دا چې د مکتب هلکانو او ستا دوستانو په ما ملنډې وهلې هم عفو غواړم. دا چې ته همیشه په ما شرمېدلې، بیا هم عفو غواړم. دا چې زما مورنۍ مینې او د محبت لمبې سنګاپور ته درویستلم او ستا ناوړه غبرګون مې ولید، یو ځل بیا عفو غواړم. ته تر ټولې دنیا پر ما ګران وې. کله چې ته وزوکېدې، نو څه موده وروسته د شوخۍ او شرارت له امله ستا یوه سترګه خرابه او پسې ړنده شوه. ما خپلې ټولې پیسې در باندې مصرف کړې او د هېواد مشهور ترین جراح او ډاکټر ته ورغلم، څو بالاخره مې خپله سترګه تا ته درکړه او ته بنا شوې، خو زه ړنده شوم. ته مې له ملنډو څخه خلاص کړې، خو ما خپل ځان د ملنډو څپو ته ورکړ. ته مې ښایسته او ځان مې معیوب کړ. دا زما لخوا ستا سره زما د مینې او الفت نتیجه وه، تر څو آینده نړۍ په دواړو سترګو ښه ته راولیدلی شي.
نو دا چې کلونه کلونه ته په ما شرمېدلې دغه آخري بخښنه هم در څخه غواړم او ته مې زوی یې در باندې نازېږم زوی د دې لیک په لوستلو سره کمیس په ژړا لوند خیشت کړ او ډیر افسوس یې وکړ او خط یې څو واره مچ کړ مګر نور ډیر ناوخته شوی و د دې تریخ حقیقت څخه وروسته هغه د غرور له اسمانه د صمیمیت او انسان دوستۍ مځکې ته راښکته او د تل لپاره اصلاح شو عبرت ای ناخبره ځوانه مور هیڅکله هم خپل په اولاد نه شرمېږي اولاد که څه هم معیوبه وي ړوند کوڼ او یا شل وي تل یې په زړه پورې نیولی وي ټول اولادونه مور ته د یوه وجود مثال لري د ماشومتوب نه نیولی بیا تر ځوانۍ پورې د همدغه زوی خدمتګاره او په هر درد یې شریکه وي خو د زوی بیا خوشحالي د خپل ځان وي خو غم یې د مور وي خو نن به ته ټوله دنیا پسې ولټوې هغه په یوه سترګه ړنده مینه ناکه مور به پیدا نه کړې صدقه مې درته ټول د ژوند خواږه شه صدقه مې درته ټول د ژوند خواږه شه وا زما د زړه ټوټې خوږې مور جانې پکور کی نوی سال پورا درته بوت راغلم موری را پاس گسو کی می ډالۍ راوړي کال دی پورا شو ډېر غریب دی موری واسنه ستانا زولی زوی وړي وړي سلګي راوړي ستا خړ پر قبر ته ولاړ یم غږ مې اورې کنه مور جانې تا ته مې د ژوند ترخه قصه کوله مورې تازه په دې سپېره نړۍ کې چاته پرېښوم ولی دی رانوی سمتانا دا گلا کوما دستا لغی کی پاسم غی نیوالیم بس اوس یوازیم دا غم پټی پسر گرزوم موری شرمی غم چاہتا سوال کوم ویر نکوم دسپور نس اواچ شونډې در په در ګرځوم دستا یادونه دې ژړا د پخوا خوږی نشته نور زبی څوکه یمه نور زبی لتانه یمه په همدې محترمو اوریدونکو د اسلامي او تاریخي عبرتناک کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مثنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ